الله مولوي صاحب آخري پوښتنه دا کوي چې په سفر کې روژه نیول غوره دی او که نه نیول او هم نفلي روژه څنګه ده؟ حضراتو سفر فرق لري. یو دا سفرونه دي لکه د نن زمانه کې زموږ ورستاسې په عصر کې چې آلات شته، اسباب شته. په دغسې سفر کې چې سفر د مشقت نه وي او سفر د جهاد نه وي نو روژه نیول افضل دي. هنوز که یو سړی روژه وخوري په تیارې کې روان وي سعودي ته شریعت وایي جایزه. مسافر دی روژه خوره کې روان دی آمنا وسلمنا زموږ ایمان دی موږ تسلیم دی چې ورته روانه روژه وخوري. اما حضرت امام صاحب رضی الله عنه وایي که چیرې سفر د جهاد نه او د ډېر مشقت نه هغه کسان چې روژه ونیسي دا بهتره ده تر دا چې روژه وخوري. دا فضیلت د رمضان یې بیا د لاسه وځي او دغه روژه قضا لري، آینده بیا د یو قضا سره وصل شي که نسي وصل. او که داسې و چې سفر د جهاد و بیا د دښمن سره سړی مخامخ کېدی نو حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام یو جهاد ته روان دی نو اعلان وکړي په مازدیګر کې وختي کې چې روژې ماتې کړي. په خپل علیه السلام مبارک روژه ماته کړه چې پر مکه معظمه باندې ورځي په اتم کال د هجرت. بعضې کسانو دغه رخصت قبول نه کړي، عمل یې په عزیمت وکړي، روژې نه وخوړې نه کړې ماتې. حضرت پیغمبر اسلام وفرمایل صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم اولئک العصاة اولئک العصاة دغه کسان هم ګناهګاران دي او دغه هم ګناهګاران دي. نو که توهم د دې و چې مجاهدین به د کافر سره مخالف سي او مشتګروان به سي او په جهاد باندې به دې اخته سي دغه وخت به روژه نه نیسي. دا خوراک د روژې مأمور به دي، دا نیولې ورته مکروه دي، خلاف د شریعت دي. او که داسې سفر وي لکه دا اوس نو نفلي روژې هم نیولی شي. حضراتو بهتر کار دی هغه فرضي خو دې خود نیسي. ډېر اعلی کار دا دی چې ویې نه خوري په دغه سفر کې چې سفر د مشقت نه وي او د جهاد سفر نه وي. والسلام.